ارڅه زه به الستراتر کلوز کړم. الستراتر کې نن 15 درس کنه. ها د کلوز کړل مختر سم زه یو صفحه او خلم نیو نکلیک کم نیو کې زه اپور ورکا او کریټ نکلیک کم. خطر ورځ من چې یلیو ट्रेसिंग येलो पेन में येलो शेप में येलो पेंसिल टूल्स कना शेप टूल्स हो दागो हाँ इन औरस्त वसर सुचे नन रोटेशन टूल्स है लंदी का सा देता रोटेट टूल्स ये लगी ये दिन चिकले को क्या रोटेशन देता रोटेशन टूल्स ये लगी कज़ल तरश में ये शेप रोख लंप देश हाक दासे शेप मोरो सलुसे दा ये तरश में दाम लर करलो रोला लंदा داشتیم مسئله کنده کرده دستی مرو خستل بینید دیتا من کسی یه دار روتیشن ده این دستی تو ویه دیتا یه دار روتیشن ده یه روتیت ده سی دار روتیت مثال درشن اور اغلالم دیتا مثال دار دال کادر بیر کرد بینید دلتا کسی زا روتیشن بیر کام دیتا یه من سر یه دار روتیت ده ایدی صرف فتاوز پارسه مثال دا کم دال تو هم مثال داسی تو هم بینید داسی بینید دماغ کې کومه غچ علامه در سره دا ډول توول یو مثال دا غره رہی دماغ کې کومه غچ سره دا علامه کرخه دا مثال داسې تو ویني دې زین داسې تو ویږي ارشه مثال دا تو ویږي ز الټ بٹن ونه سم صحیح دی کس دیني ودر ګران داسې لګ الټ بٹن مې اوس نیول د ځکین سره کنده کړه داس کې ودرې داله ارشه مز دا کومه کرخه شید دا غا د روټیشن نه په دې څخه کې وچواله اوس کسان با خدایا رولا لام روټیشن دا ارشن دا سره کنده کړه د ځکې دا سره ولل 10 دا ولی نفسي قرآن والا دلته کلیک وکړه داسې ویني داسې د نه کوم ځکه دا غوي غیر نه متو کې روټیټ بکی اډ بٹن ونه صحیح اوس دیتا ز چیک آن داسې روټیشن ورکوم سلیکشن ټول سلیکټ شم داسې روټیشن ورکوي یار شا روټیټ ټول سره داسې روټیټ کا مثلا داسې حاکم کړلو داسې ویني الټ سره څه کپیو خلا هرشا روټیشن ټولز مې په دې څخه کې چولوین دا روټیشن ټولز علامه ادم الټ ون ساده سي ویندا سي توکا سي تو دګړلو کنټرول ډي سره روټیشن الټ بٹن ون سره لګا سکے په دې نو شي اس انداز کې कंट्रोल डी बस रिपीट का मैंने दस समोर कल शक्ल देता रोटेशन टूल्स लगी रोटेट का वाला शो सीधा दिन अच्छे वो काम बॉर्डर लरी का आपका हाँ दाग ज डिलीट का मरशम रोटेशन टूल्स तो ये रियल एग्जांपल दर कंदारा कमते ये लेफ्स मरो खुस्तलो एलिप्स तो तमे रोलर येले वकना कंट्रोल आर शॉर्टकट है कंट्रोल आर प्रेस के मसर रोलर मेरा खुसला दलते पदे सहा के मैं ड्रॉप कर लो बिचोला अब तो दरगन दामे दलते बिचोला रोलर दि په خاطر استعمال کې مثال مون ډیزاینینګ کو هغه وش هغه نقطونی موږ کو شیپ بٹن ونه سیدا دسه لګ منظم رشي د شیپ شکل اور سلیکشن ټولز د سره کنده کا دا دلته وړه دا بډر نه لري ځکه من سره غام کوي بډر ور کا دا ډول بډر دی ولري ورشا ویني دغه نقطو ترمنځ د سې کا سنټر تلل شي پوینټ انټرسیکټ و سنټر تلل لکه داسې وي سې داسې ورشا فعل کار د کوم ډول وي سم دا ډول کار لري سې دا اوس یو چا غدر کړه سٹار ملوخ سلو سٹار په دغه څخه سې دا واش په سنټر نیم سره کنده کړلو شیپ بٹن می ونی والو او د بډر مو سره کنده کړلو آف کړلو دا اوس من سره کنه سنټر نه ده دې په خاطر موږ د رولر خلج د ترتیب کو د صحاکوین دا ډول اوس سنټر ته شول او دا لاګ وړي کې کنده سه
داسې وینې سنټر ته شولم. ارسمز د کالر زه مثال دا ډول کالر اخلم دا ډول. اوس چا دې ته ووایي چې دې ته دغه سټار ته مثال شل دفعې مو ته روټیټ که ته دوران ویر که یا ډیزاین کوي صحیح ده. مثال دا مو سنټر نصیب کړو دې پر به ته چې کوي دا به سلیکټ کوي دې ته من دوران ویر کوو روټیټ کوو یا رو بشي روټیشن ټولز ته کوم ځای مطابق کې روټیټ کوي زه وایم چې سنټر دلته به کلیک وکړئ صحیح ده. نو چې دلته کلیک کړئ کلیک به نه کې آلټ بټن به ونیسئ صحیح ده آلټ بټن به ونیسئ دې څخه کې اوس په کلیک وکړئ دې ته څو دورې روټیشن ویر کوي شل سټار دی دغه دایرې تر ورغړو شي رو بشه کلکولیټر ته مثال زه شل غچ ویر کوم یو دوران څومره ده څو درجې دی دوران 380 نه دی دوران 380 څومره هغه ویر کوم تقسیمي کا په شلو نیسئ دا تقسیمي شلو نه کا مساوي کا 13 دلته په 13 ته ولیکئ په دې څخه کې دې ته باید 13 روټیټ یا دوران کې وي ته ولیکئ دومره دوران کې وي سنګل اتیا شو 13 ولیکه اوس په مسره دلته کپی وهله او کې کا اوس کنټرول ډي بس کا مې په دې ډول سره راځي شي دې ته روټیشن نه هغه ورته په شول دي نه مثال زر سم دا سره کوم ډیلیټ کم زه کنټرول زد کوم بیرته خپل خط ته وړم زه به چې وکم د مسره د هغه ور سره وي کوم غشي دی دا به زه ډیلیټ کم دغه رولر دی وي د پر ابزر شم ته تر روټیشن زه وښیم دا ډول استعمالېږي دا به زه ډیلیټ کم ښه دا مې ډیلیټ کړلو صحیح ده اوس دلته که ځای راوړله چېرته ټولز ته الیپس ټولز مې راوخیستلو شیپ بټن مې ونیوله شیپ بټن ونیسه داسې دا ډول ډرا مې کړلو دې پوره رشته سره کوم ته دا ډول کالر ور کړه دې ته ماسته کالر د چې ور کړو دا روډه چېرته وی پریس که سلیکشن ټولز چې وهلی ښه دا ځکه انټرسیکټ کوه چې سنټر نیسي که لږ د نور هم غاټ که داسې دا ډول سره تبریږي دلته ښه اوس چې وکړه دې پوره روشه د ډیزاین لږ تښکوه چې کله ډیزاینینګ کې زوم نه کړو خلاصې ده دا مو زوم کړله دې پوره روشم بیرته ټولز ته یو الیپس ټولز مې راوخیستلو شیپ بټن سره وانس شیپ بټن دې ځای کې ډرا که داسې دا ډرا مې کړله روشه چېرته دې کالر مثال دا ډول که دا ډول کالر مو ورته وخیستلو رشه چېرته دې ځای کې ودرېږه دې بډر آف دی بډر چې آف دی دا اوس موږ سره سنټر کې څه کوي نه د لاین د هغې په خاطر وخلو رولر دی موږ سره تر څو سنټر ته دا لوړ شي ښه منظم رشي چې دا هم سنټر ته کړلو اوس چې وکړه دا اوس زه روټیټ کوم صحیح ده څومره روټیشن مې کوم د بجې مثال 7 ته ښیم څه بجې څومره وي موږ سره ټول 12 پر یو دوه درې د 12 د دورانونه زه ور کوم دې پر برشه مثال زه 12 دوران ور کوم دې دا کلکولیټر روله کلکولیټر کې وایا یو دوران مکمل 380 درجه 380 ولیکه تقسیم په سونی کا په 12 سونی البته ته لیکي چې دومره عدد بیا دومره ویلیو باید تور کې 12 دورانه پورا کی دیش دوران باید تور کې چې روټیشن پروز روخه زبر روټیشن پروز روخلان چیرته سنټر نه باید د سنټر نه داسې روټي دوران خوري دلته سنټر کې ورغوي نه سنټر ولیکي دلته پاته ته لګي کسه سنټر یې ولیکلو آلټ بټن ورنسه سیده روټیشن ټولز مې راوخیستلو آلټ بټن مو ونیسئ په دې ځای کې به صحیح ده آلټ بټن چې ونیسئ بیا یې چیم نه کوي نه خالي روټیشن ټولز راوخیستله په دې ځای کې خو ته یې پر به چې وکړئ د روټیشن ټولز به راوخلئ آلټ بټن مو ونیسئ روټیشن ټولز راوخله روټیشن ټولز آلټ بټن ونیسه سنټر نه کلیک وکړه چې کلیک مو وکړل نو ته ولته څه وخیل دیر صحیح ده دیر شو لیکه دې ځای کې دیر ویلیو ورکړئ تو صرف دومره کپی به وخلصې ده دغه فایل نه باید یو دغه غنن شي د شیپ نه یوه کپی مو وخیستلی شي کپی نه کلیک وکړه اوس قسم کنټرول ډي دې ته ریپیټ ورکړه دا رقم ته صحیح ده اوس قسم دې پوره یو دوه درې څلور پنځه 12 پوره شول که نه ښه 12 چې پوره شول هرشه اوس چې وکړه دې پوره زه اوس یو روټیشن یا دوران بله مو وخولم صحیح ده هرشه چېرته مثال لیپس ټولز مې راوخیستل دې څخه کې مو دا رقم ته چې دا نه داسې
ډیزاین ته به کسې صحیح ده چې دا صحیح ده یا نه. مثال ریکټینګل ټولز مې رخصت دا مې دا رقم ته کړه ارشم دې کالر په سره کنده کوم سپین بکم سپین مو کړله ورشه دلته او چې وکړه د سلیکټ کا دلته یې رړه دا لاګ وړي کې کا داسې دلته چې وکړه پټ کوي چې دا رټ کوم مثال دا به مون سنټر نه وچو وچ ارشه ډایرکټ سلیکشن ټولز د مثال داسې وخلا د تمام روټیشن و اوس موږ سره سې شول سې اوس دې ته دوران ورکوم دې ته دوران ورکوي رب شي چیرته دا بسره د شیپ په شلیک سې د کوم شیپ ته چې دوران ورکوم سلیکټ کې زد پریس کوم دا لګ زوم کوم زوم اوټ کوم سې دا داسې مې زوم اوټ کړل رول لنده مې داسې ویوړلو سلیکشن ټولز سره سیده په سلیکټ کې دی دوران ورکول شه روټیشن ټولز ته چې ته دې صحه نه دوران کوي دې صحه مطابق د دوران خوري الټ بونس سے کلیک بو کې دې ته څومره دوران باید ورکو شپیته کنه سره شپیته وی کنه ثانیه د غدا کې ثانیه شپیته ثانیه وی کنه ارشه مثال کلکولیټر خلاص کا کلکولیټر در خلاص کړه چې بوله کې 300 شپیته والی کا تقسیم پشپیتونی کا څومره ولیو درکوي غلط انټر کا شپږ دته باید شپږ ورکړي زوی ته لیکم چې شپږ کاپی به ته نه خلاصې دا اوکې کا کنټرول ډي ریپیټ کا د ډول سره چې لوډ شي سره شپیته پورا کی وینه په دې ډول سره صحیح شولا دته دوران یې لکېږي دې کې نور تغیرات خلار وړي مثال درسم دې لپاره به مونږ یو ستنم جوړ کو دې کې داسې لوډ شته داسې څه ډېر څه په ډیسټر کې اوس خپل زده کړی دي که زه کدا څنګه کلک زوم کم مهم ټول زه کول متوام یا لوس که سزا دا غستن سره کم تکوم دا جوړوم دې سات ستن نو ورو بشي دې په خاطر به چیرته پین ټولز صبر شي پین ټولز کې مو ته یلو اینکر پاین ټولز نه بکلیک وکي کوم غته د غیر د مثال داسې وړم سیدا دا نه داسې زبر د کیو اینکر پاین آرټ کام نرشه آرټ اینکر پاین نه کلیک وکړه دلته آرټ کا آرټ مکړه کنه ډایرکټ سلیکشن ټول سره شات دې د سره کنده داسې ورکا حرکت ورکا سیدا سې شلو مثال دې ته ورشم کالر به تبدیل کا ډول کالر به ورکو مسرات غاټ نشو زما دلته ورشم دې مطابق به دا سره کنده کوم منیج کوم د سرشم دا داسې ویسه تا په دې کې وچو دا دې په دلته شولا صحیح ده ارسم یو بلستان جوړه مې دې په خاطر برشه دغه نه بیوا کپی خلو الټ ونه ساده څخه کېروړه دا داسې لوی کلاګه دې پر چې دا بلستان مصر لاګن راوي پر بس زدا انګل شې دی دا بسلیټ کې سلیکټ مکړلو زو سر سم چیرته ډایرکټ سلیکشن ټولز تا کوم غته دا سلیکټ کې دې ته زلا کسته مې چې یو خاص انکر پوینټ ته حرکت ورکوي ډیزاین کسه په داسې حالاتو کې ځکهږي خاص انکر پوینټ ته حرکت ورکوي ډایرکټ سلیکشن ټولز د کوم انکر پوینټ ته ز حرکت ورکم دایغه ته سیدا دایغه سلیکټ بکی اور شوس کیبورډ نه څلور غته لدی اپ رائټ لیفټ ټاپ دا بٹن سي دا نه کلیک کوم مثال دته زدا سره حرکت ورکوم ارشه داسې لکه دا برخه دیغه برخه ته زون ته حرکت کوم ویني نه برخه نه موف کیږي ویني ورشه اوس کسه څومره خپل من جوړ کړل د ډایرکټ سلیکشن ورشه پاتې لګي هغه وخت سره غسر څومره فرق ده د ډول کړل شي مثال زرشان دغه کلر په دا ډول کو د چې سلیکټ کال ته کلر مسره وخلی درسم دا ډول کلر دی ولرم یم دا ډول دا لاک شو کا سلیکشن ټولز ویو لا دلته اچھا کار به سوړي کې دلته وی چې د څخه کې د تلاګ روټیشن ورکه داسې توکا
د نور هم ستر دی شیپ بټن سره نه سه دې ډول سره نو دې په خاطر بیا د لږ داسې نه راکړه چې لږ منظم برېښي صحیح ده دا شولو کپي وهلی دې بټن نه صحیح ده آل سره یوه کپي وهله داسې ته هم لږ روټیشن ورکړه دا دی لږ لوی وي ځکه چې د هغې د جي میلټوب هغه ده که نه دا په دې ډول سره کړه ښه مثال دلته روټیشن ورکړه داسې تو هر شا سلیکشن ټولز روغله که څه ډیزاین ابتکاري دی کریټیو دی خپل مایند سیټ جوړوي دماغ کې خپل دې کې مثال یو الیپس ټولز چې هم دا سنټر نه هر شا مې دې ته مثال زه بل ډول رنګ ورکړم دا ډول کلر که صحیح دی پسې کړلی شئ مو دا راخوستل صحیح ده ته په جیم روغلی خلیل هغه سیمپل سرچپه کې دلته چې ولیکه ټیکسټ ټولز درشه دلته ودرېدله چې ولیکه په دې کې څه ولیکه 12 ولیکه 12 دې ولیکل هر شه دا 12 سلیکټ کا دې ځای کې ویچوه چې ودې چول خلی طریقه یې د خمسه رقم ته دا سلیکټ کا اوس روټیشن ټولز ته روغله دې ځای نه ودرېږه الټ بټن ونیسه دې ته سپیک درجه کپي وهله اوکې کا کنټرول ډي داسې ثانیې وروړې که بجې وروړې بیا بجو پسې غوښله مثل راشي داسې دلته اوس هر یوه ته بیل انډیویجول ارسا دا کې څه دي مثال دلته څو منټر سي نه 50 که نه سلیکټ کوه نه 50 داسې پسې څه دا هغه نه کلیک وکړه سلیکشن ټولز بې ته وښله د دې نه 50 شول دا سلیکټ کړه دا د څه شول 50 دا سلیکټ کا مثال دا څه شول 50 داسې کولی شي صحیح ده زه مثال هغه وړم دلته بجې وروړو دغه مثال لږ ډېر دی دې کې مخه نه وینو نو زه به ورشم بیرته مې هغه کړل کنټرول شیپ زی په ایلسټر کې بیرته د آن شارټکټ شی ده چې هغه کنټرول شیفټ زیډ به وایي سي دا کنټرول زیډ دی وواله خپل خط ته آن ډی کوي کنټرول شیفټ زی سي دا زیډ دا مې ډیلیټ کړم زه به لون دغه په ځای بجې وروړم چې هغې په ځای بجې وروړې نو دلته په ودرېږې په دې څخه کې کسې ارشه چېرته ټیکسټ ټولز روغله په دې څخه نه ودرېږه ودرېدلې چې ولیکه 12 ولیکه 12 ولیکه 12 دی ولیکل 12 ته لږ حرکات ورکړه دا مې دلته وروړه لږ منظم شي ښه 12 مې وروړل اوس چې وکړه دلته دلته شه ډایرکټ سلیکشن ټولز ته ډایرکټ سلیکشن ټولز هلته سنټر کې ودرېږئ دې مطابق آلټ بټن پریس کا شپږ نه چې زه اوس بجې وروړم هلته 10 لیکلی وو مترکه شي کلکولیټر نه کور واخله مثال 380 تقسیم په 100 په 1200 10 رسي 10 درجه دې ته دا وران کړو 10 کپي کېکا کنټرول ډي اوس قسم دلته د څخه کې چې سلیکټ کا بجې سلیکټ کا د 100 کا د 100 بجو شي مثلا یولس د یولس او د 100 بجې د لاس مخکې ساده بجې تغییر کړئ مثلا یو پرفیکټ ساعت راشي صحیح ده د ډول روټیشن ټولز استعمالوي ښه بل ته ورشه ځینې پوه شولئ نه دی دومره سخت ورشم زه بېرته چې هغه لرې کوم کنټرول آر پریس کړه مثلا رولر لوړل دا ختموي ډي منځ ویسه بل مثلا چې ده بل اریسر ټولز دی صحیح ده دا روټیشن ټولز دا اریسر ټولز دی اریسر ټولز یو کس صحیح دلته په هغه کې راځي من سره هغه کې پات اریسر ټولز دی سره فرق چې دی که زه ته وښیم دلته مې دا ډرا کړه داسې دا مې آف کړلو رولم دې ته مو دا ډول بډر ورکړلو دا مې لږ غاټ کړل
فات اریسر کسې سره فات ایمان زړی دلته کسه فات اریسر تر ونه مې بس ته یلو کسې زه دلته مثال داسې خلاصي توبه خدای داسې وخلا څکې توبه والو کور ویل نه کی زه یو نوې صفحه وخلم کنټرول این دلته راغلم شیپ مې ډرا کړلو په دې ډول سره او د شفل مې آف کړلو هرشه فات اریسر ټولز ده فات اریسر ټولز کسه وینې د سیم سره یو پاتې مانځړی وینې زه چې کوم ځینې غوا کام هغه م کمال ډول ما یو کسه اریسر ټولز دی دې سره کسه فارق ته وخم اریسر ټولز دلته مې یو شیپ وخوستلو په دې څخه کې مې دلته راوړلو هرڅام کسه ته مې یو کالر بیر کړلو فرض که داسې ډول فات اریسر ټولز کسې موږ سره چې کله ته یوه صفحه اریز دې کړله هغه ته بندوي هم کسې داسې وینې موږ سره یې باندې کړله هغه کې یې کولو داسې کسې دا څخه کاټ مې کړل دا څخه زون ته باندې کړل زون ته باندې کې داسې مې وروړلو وینې دې ته اریسر ټولز یې لیکيږي یې سره خالي مې سره مکمله څخه داسې کاټ کیه صحیح ده یې ته فات اریسر ټولز یې لیکيږي دلته درشم هغه کې لیدلې وي دلته زه ډیلیټ کړم درشم په دې څخه کې داسې مې ډرا کړلو او چې مې وکړل چې مې وروستل اریسر ټولز صحیح ده اریسر ټولز مې وروستلو دا ډول کسه یې یعنې مې سره څومره ښکلی شیپ مضبوط کړلو او کوم غچې دا پوینټس هغه یې ته باند کړلو وینې دې ډول سره که دلته زه رشم هغه کې دې کللې وي دلته اریسر ټولز ته داسې کسه هرشه مثال دی ته سره کم ته کلر که داسې کلر سلیکټ کا دې کلر دا ډول کا پیپسي وي که چې وي همدا ډول کړی دی که نه وینې دا ډول یې غی کې کړی دی ډیزاین کړی دی نو دې ته اریسر ټولز یې لیکي صحیح دومره باسه کلوز کړم د ځینې ټولز پوتې دي هغه ته وایم دغه څو ورځې نسي یم نوره بیا پروژې ته شروع کوم مثال سره کوم ته لوګو ډیزاین کېږي یا نوره پوسټر یې ډیزاین کول هغه